سلامونه، خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، ژوند او زندګي مو په خیر تیریږي. دلته مو تاسو ته یو داسې پاکیج راوړی چې ستاسو د زده کړې ټولې ستونزې به پر یو ځای درته خلاصې کړي. نو ویډیو حتمي تر پایه وګورئ، تاسو به بیخي حیران شئ. ډیر والدین غواړي چې اولادونه یې په ډېرې ښکلې طریقې سره زده کړې وکړي. هغې کورسونو ته لیږي، مکتب، مسجد، خو بیا هم هغه ډول چې دوی تمه لري او هیله یې وي، کوچنیان هغسې زده کړه نشي کولی. دلته خبره د ماشومانو د زده کړو یا استعداد په هکله نه ده. دلته اصلي علت د زده کړې طریقه ده. نو موږ کوشش کړی چې داسې معلومات او مواد تاسو ته برابر کړو چې ستاسو ماشومان او تنکي ځوانان په شوق او ذوق سره دغه درسونه تعقیب او زده کړي. دلته د ماشومانو لپاره د لیک او لوست زده کړه، نوراني قاعده، د اسلامي زده کړو او آدابو او سلوکو برخه، همدارنګه ښکلې اخلاقي کیسې او نور مهم تعلیمي معلومات راوړل شوي دي. د تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره بیا د انګلیسي ژبې او کمپیوټر ډېرې مؤثرې زده کړې راوړل شوي چې تاسو به بیخي حیران کړي. د لویانو لپاره د انګلیسي او کمپیوټر پرمختللې برنامې، همدارنګه د پوهانو ویناوې او د ژوند د مسیر ټاکلو لارې، د عمومي پوهې ډېر ښکلي معلومات او د آنلاین تجارت او همدارنګه د عمومي سوداګرۍ او تجارت اړوند ښکلي او معیاري معلومات شتون لري. نو ویډیو حتمي وګورئ، د ټولو معلوماتو په هکله معلومات ورکول کیږي تر څو دغه معلومات در څخه پاتې نشي او حتمي له دغه پاکیج څخه ګټه واخلئ. دلته لومړی د ماشومانو لپاره د پاکیج په هکله خبرې کوو چې ډېر ښکلي معلومات مو پکې راوړي. د هغې څخه لومړی کوچني سورتونه چې د ماشومانو لپاره ډېر ګټور دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. همدارنګه د دې ترڅنګ مو د نوراني قاعده چې ډېره زیاته مهمه ده د تلاوت زده کولو لپاره، د قرآن کریم زده کولو لپاره راوړې ده. حروف مدو کې وو نه مخکې پیش او یا نه مخکې زیر. یوازې دا نه، د اسلام د برخې هغه کم چې ابتدایي د ډېر ښکلي معلومات. پنځه بناوې اسلام پنځه بناوې لري. موږ تاسو شکر مسلمانان یو. همدارنګه د لیک او لوست زده کړې په برخه کې ډېر نوښت شوی او ډېر ښکلی سیستم په پام کې نیول شوی ده. تی په خپل سر کې دوه ټکي لري او د نورو تورو په شان درې. د لیک او لوست ترڅنګ حساب او ټول هغه ابتدایي موارد په پام کې نیول شوي چې د کوچنیو زده کوونکو لپاره ډېر زیات مهم دی. حساب در زده کوم، د ما سره تاسو په خپله تکرار کړئ. یو هغه پورته یو. همدارنګه د دوی لپاره ښکلې او اخلاقي کیسې راوړل شوي تر څو یې دې ته ډېر څه زده کړي، ځکه ماشومان له کیسو څخه ډېر ښه څه زده کوي. بې لپاره یې کتل د یو چا زړه د تلپاتې خوند او خوښۍ څخه ډکولی شول، خو د دې حیرانوونکې نړۍ لیدل ناممکنه و. د تنکیو ځوانانو او لویانو لپاره نو بیا ډېر خاص پاکیج په نظر کې نیول شوی چې مختلفې برخې پکې شاملې دي چې د هغوی د ودې سره ډېر زیات کومک کوي او ستاسو معلومات به ډېر زیات کړي. په لومړۍ برخه کې مو قرآن کریم راوړی. دغه قرآن کریم له مکملې ترجمې سره ده، یعنې هر توری په ترجمې سره چې ډېر زیات مهم دی. هم به ثواب وي او هم به مو قرآن شریف ترجمې سره په ښه شکل زده کړی. لیست النصارى چې نه دي عیسایان علی شیء په هیڅ څیز باندې، یعنې په یو دین باندې. ورسره د انګلیسي ژبې ډېرې ښکلې زده کړې راوړل شوي چې لغاتونه، محاوره او ګرامر ټول په ښه شکل سره راوړل شوي چې د هغې څخه یې مثلا کنورسیشن دی. د تا نوم څه دی؟ What is your name? What is your name? همدارنګه د ګرامر په برخه کې له صفر څخه تر سلو پورې ټول ګرامر ذکر شوی چې له ABC څخه شروع تر اخره پورې. د انګلیسي ژبې لومړی توری دی. په پښتو ژبه کې د عین، الف او زوار معنا لري. بی د انګلیسي ژبې دوهم توری دی. همدارنګه هغه ټول لغاتونه چې په روزمره ژوند کې ډېر زیات کارېږي ټول راوړل شوي چې تاسو ترې ډېر ښه شکل زده کړه کولی شئ. زمونږ بل لغت چې دی هغه دی سپینچ. سپینچ ویل کېږي پالکو ته. پالک ته څه ویل کېږي؟ همدارنګه د انګلیسي په برخه کې کوچنۍ ډېرې ښې کیسې هم راوړل شوي چې ستاسو د انګلیسي په زده کړه کې به ډېر زیات کومک وکړي. She is very poor. This is Rose. دا روز دی. She is very poor. هغه ډېره غریبه ده. poor ویل کېږي غریب ته. I am hungry, د دې sister. لپاره چې تاسو د انګلیسي له روانو خبرو سره بلد شئ او په ښه شکل سره یې وویل شئ، یعنې دا چې مورنۍ ژبې غوندې، نو د دې لپاره دغه ویډیوګانې راوړل شوي. and creepy Spanish teacher. So
And thank you to all the graduating class of 2009. I realize most of you are همدارنګه د hungover کمپیوټر and په have برخه کې splitting ټول هغه موارد اپډیټ راوړل شوي لکه د وینډوز په برخه کې وینډوز 11 راوړل شوی چې مکمل زده کړې په ساده ډول تاسو ته وړاندې کیږي. آیا موږ لاک سکرین مثلا الته ویدر ان مور وښیي ډیو هوم وي کلندر وي میل وي د شامل همدارنګه د افیس د ټولو پروګرامونو زده کړه هم شته لکه ورډ چې په ورډ ډېر زیات مهم پروګرام ده. استعمالوم که چیرې زه یو ځای مشخص انتخابوم یو کالم یا مثلا یو را یو پاراګراف انتخابوم د سلیکشن. همدارنګه د اکسل پروګرام ښکلي او تخنیکي زده کړه هم راوړل شوې چې په ښه ډول سره تاسو زده کړای شئ. پیسټ سپیشل باندې کلیک کوو د دې شارټ کټ کنټرول الټ وی دی. کله چې دې باندې کلیک وکړو لومړی موږ سره اپشن دی آل ورسره پاور پاین هم ځکه پاور پاین هم یو له مهمو پروګرامونو څخه دی. کولی شو هر یو راواخلو ډرای کوم سره زه غواړم چې دا شیپ راخلم او ډرامک همدارنګه پښتو انګلیسي ټایپینګ دغلته تاسو ته په ډېر ښه شکل سره ښودل کېږي او ژر به یې زده کړئ. د ښي طرف کې چې حرف دی دا خپله یوازې لیکل کېږي او دا د چپ طرف ته چې کوم حرف دی دې سره به تاسې شفت نیسئ. یوازې دا نه دلته در لیکلي او په لاسي ډول خطاطي هم راوړل شوي چې ډېر زیات به ستاسو خوښ شي. دغه نو بیا زما د خوښې برخه ده. دغلته مو تاسو ته د عمومي پوهې ډېر ښایسته معلومات راوړي چې لویان او تنکي ځوانان یې کتلی شي او ډېر څه به ترې زده کړئ. تاسو کې هم څوک د همدې کلونو ترمنځ پیدا شوي نو تاسو هم د جنزي نسل په ډله کې راځئ او پوهیږئ دا نسل ځکه خاص انسانان ګڼل کېږي چې دوی په داسې وخت کې پیدا شوي چې دنیا له یوې پخوانۍ یوازې دا نه د لویانو لپاره مو د امازون الي بابا د ټولو آنلاین پلیټفارمونو ښکلې زده کړې هم راوړې وي چې تاسو زده کولی شئ. موږ کوو نو موږ به ډي ډي پي کوو موږ به د هر څه نه ځان بچ کوو خو بیا چې کله تاسو ایکسپیرینس وشي د ښوونځي ټول کتابونه هم په دغه پکیج کې شامل دي. تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ او همدارنګه د عمومي پوهې مختلف ښکلي کتابونه هم موجود دي چې تاسو دې څخه استفاده کولی شئ او لوستلی شئ. د دغه پکیج په هکله چې مو کوم معلومات درکړل دا لا اوس هم کم دي. په دغه پکیج کې ډېر په زړه پورې نور تعلیمي اړخونه هم شته چې تاسې به حیران کړي. دغه پکیج به په څه ډول تاسو ته رسیږي. لومړی تر ټولو مؤثره او ښکلې طریقه په ټابلیټ یا آیپاډ ده. موږ تاسو ته په دغه پکیج کې ستاسو د خوښې یعنې کومې برخې چې تاسو انتخابوئ یا که غواړئ چې ټول پکیج ترلاسه کړئ په ټابلیټ کې اچوو او ستاسو تر کوره د افغانستان په هر ولایت کې چې یاست درلیږو. تاسو کولی شئ په کابل کې زموږ مرکزي دفتر ته هم راشئ او دغه پکیج همدلته ترلاسه کړئ. ټابلیټ په ټوله نړۍ کې د زده کړو لپاره کاریږي. ټابلیټ ډېر ښه والی او ځانګړتیاوې لري چې له هغې څخه یو تر ټولو مهمه د هغې ټچ سکرین ده. کله چې تاسو د موبایل کوچني سکرین ته ګورئ یو خو مو سترګې خرابېږي بل زده کړه په سم ډول سره نه کولی شئ. همدارنګه د ټابلیټ لوی سکرین تاسو سره مرسته کوي چې سترګې مو په اسانۍ سره او پرته له ستړیا څخه مطالعه وکړي او زده کړې وکړي او دا د کوچنیانو لپاره هم ډېره مهمه ده. ټابلیټونه عموما د تعلیمي موخو دپاره پکارېږي. دا د موبایل په څیر د اضافي لوبو یا د انټرنیټ سوشل میډیا او نورو حواس پرتې لرونکو اپلیکیشنونو څخه خوندي وي. دغلته که ماشوم یا تاسې خپله مطالعه کوئ په ډېر ارامه شکل څخه کولی شئ چې په ډېر تمرکز سره هماغه خپله مطالعه او زده کړې وکړئ. نو ټابلیټ د زده کړو په برخه کې نمبر 1 ټکنالوژي ده او ډېره موثره تمامه شوې خصوصا د ماشومانو په برخه کې. دلته مو د دغه پکیج په برخه کې ډېر ښکلي او ځانګړي او په کم قیمت ټابلیټونه تاسو ته معرفي کوو. خدای دې وکړي چې ستاسې خوښ شي او استفاده ترې وکړئ. په لومړي نمبر کې سامسنګ ګلاکسي ټیب A9 دی چې تقریبا 6000 mAh بیټرۍ لري، 128 GB حافظه لري، 4 GB رام لري، فینګر لاک هم لري. دا چون یو له ښو او غوره ټابلیټونو څخه دی. قیمت 12,000 افغانۍ دی له ټول پکیج او ټولو معلوماتو سره. بل ښکلی او په زړه پورې ټابلیټ جاست جایز ټایپ ده چې 10.1 انچ سکرین لري، 6000 mAh بیټرۍ لري، 16 GB حافظه لري، 2 GB رام لري، فول HD دی، ډېر سپک او په هر ځای کې د انتقال وړ دی. دا نو ډېر ښکلی او ځانګړی ټابلیټ ده. دا عموما مستعمل راځي خو د خارج استعمال وي او ډېر زیات نه وي. د دې په خاطر چې قیمتونه یې کم وي کوشش مو کړی ده داسې یو څه تاسې سره برابر کړو چې قیمت یې هم کم وي او کوالټي یې هم ښه وي چې هغه همدغه جاست ټابلیټ دی. نو د قیمت تقریبا له ټول پکیج سره 3200 افغانۍ دی. بل ډاکومو ډي ټیب دی چې د دې سکرین هم تقریبا غټ سکرین دی، 10.1 انچ سکرین لري، 6500 mAh غټه باتري لري، 16 GB داخلي حافظه لري، 2 GB رام لري، فینګر لاک هم لري او میټل یعنی اوسپنیزه باډي لري چې ډېر زیات مقاوم او کلک دی.
نو د دې قیمت هم 300 افغانۍ دی. دا هم د خارج استعمال دی خو بیخي نوی دی او ډېر یو له ښکلو ټابلیټونو څخه دی. بل ټابلیټ د ډکومو اروس ټابلیټ دی چې ډېر زیات ښکلی او د ډېر غټ سکرین لرونکی دی. 10.15 انچه سکرین لري، ډېره غټه بیټري لري، 2840 mAh بیټري لري، 4 GB حافظه لري، 2 GB رام لري، فنګر لاک هم لري. نو د دې قیمت فقط او فقط 300 افغانۍ دی. د خارج استعمال دی، بیخي د نوي په رقم. بل ټابلیټ د سوني ایکسپیریال ټابلیټ دی چې دا هم یو ډېر ښکلی او ځانګړی ټابلیټ دی. 10.1 انچ غټ سکرین لري، 6000 mAh غټه بیټري لري، 22 GB حافظه لري، 3 GB رام لري او فیس لاک هم لري او د دې ټول قیمت 2900 افغانۍ ده. دا هم د خارج استعمال دی خو د نوي په رقم دی. له ټول پاکیج سره فقط او فقط تاسو ته 2900 افغانۍ درکول کیږي. بل ښکلی او په زړه پورې ډېر جذاب ټابلیټ چې دی هغه د کوا ټابلیټ دی. 8.1 انچ غټ سکرین لري، 4300 mAh بیټري لري، 16 GB حافظه لري، 2 GB رام لري، فول HD دی، واټر پروف هم دی. دغه نو زما خپل انتخاب هم دی، ډېر ښکلی او سلم سکرین هم لري. د ټول پاکیج سره د دې قیمت 2500 افغانۍ دی. بل د لینوو ایلوي ټابلیټ دی چې دا هم یو ډېر ښکلی او جذاب ټابلیټ دی. 8.1 انچ غټ سکرین لري، 4300 mAh بیټري لري، 8 GB حافظه لري، 2 GB رام لري، فول HD دی او سلم دی. له ټول پاکیج سره د دې قیمت 2200 افغانۍ راځي. د خارج استعمال دی خو نوی جدید دی. وروسته نو ټول هغه ټابلیټونه دي چې عموماً د ماشومانو لپاره ډېر ښه کار کوي. شارپ اکواس ټابلیټ تقریباً 7.1 انچ سکرین لري، 4300 mAh بیټري لري، 8 GB حافظه لري، 2 GB رام لري، فول HD دی، سلم هم دی او قلم هم له ځان سره لري. ټول پاکیج سره د دې قیمت فقط او فقط 2000 افغانۍ ده. وروستی ټابلیټ نو د هواوی بی جی ټابلیټ ده چې دا 7.1 انچ سکرین لري، 4300 mAh بیټري لري، 8 GB حافظه لري، 1 GB رام لري. خصوصاً د ماشومانو لپاره ښه دی، HD دی او سلم هم دی. د دې قیمت له ټول پاکیج سره نو یوازې 1500 افغانۍ قیمت لري. دا د ټابلیټونو قیمتونو کوشش مو کړی د ارزانه ټابلیټونو تاسو ته برابر کړو او ټول پاکیج تاسو ته درکړو. نو دغه ټابلیټونه ډېر زیات مؤثر او ښکلي دي. په دغه جریان کې د زده کړې نو دا به تاسو سره ډېره زیاته همکاري وکړي. بله برخه که چېرې تاسې خپله یا ټابلیټ او یا کمپیوټر په کور کې ولرئ او تاسې څوک واوسئ چې عمر مو هم لوړ وي، یعنې ماشومان ته دغه پاکیج یا تنکیو ځوانانو ته نه اخلئ، نو دې دپاره بیا موږ د فلش سیستم هم لرو چې ټولو ولایتونو ته هم لیږل کېږي او په کابل کې هم ترلاسه کولی شئ. هغه نو 4 GB فلش حاصل له ټول پاکیج سره 800 افغانۍ او 2 GB فلش له ټول پاکیج سره فقط او فقط 1500 افغانۍ تاسې ترلاسه کولی شئ. یا هم تاسې فقط غواړئ چې دغه پاکیج ترلاسه کړئ، ډیوایس یا فلش تاسې خپله ولرئ، نو کولی شئ زموږ دفتر ته راشئ، موږ به دغه پاکیج تاسې ته کاپي کړو فقط او فقط په 200 افغانۍ. زموږ کوشش دغه دی چې د افغانستان هرې کورنۍ، هر زده کوونکي ته، هر کوچني ته، هر یو تعلیم یافته شخص ته لا د زده کړو زمینه برابره کړو تر څو دوی وکولی شي په خپل کور کې پرته له انټرنیټ په ډېر عصري او سټنډرډ شکل سره زده کړې وکړي.